بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه ما هرکلی کوم. نن یکشنبه د 1445 هجري سپرمسکال د سفر المظفر 18 نیټه ده چې د 1402 د وژې د 12 نیټې سره سمون کړي. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات د لوی جامع د کار د بهیر څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معین لیدنه د ستونزو د حل ډاډ ورکړی سو. د شهید مولانا مجيب الرحمن انصاري د شهادت د کلیزې څخه لمانځنه عالمانو د هغه د شخصیت په اړه خبرې وکړې. او په ښار کې د بیو د کنټرول کمیسیون غونډه پر بیو د دوامدار نظارت پریکړه وشوه. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین د هرات لوی جامع د بیلابیلو برخو څخه د لیدنې پر وخت د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدلې او د دغه برخې د بیا رغونې چارو پر چټکتیا یې ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې د فرهنګ او هنر امیر مولوي حمید الله غیاسي او د لوی جامع خطیب مولوي محمد نور او د تاریخي ابداتو امیر هم حضور درلود. مولوي عزیزي دغه ستونزې واورېدلې او د ستونزو د لرې کولو په اړه یې ډاډ ورکړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین هرات د خپل سفر په ترڅ کې د تاریخي او دیني ودانیو څخه لیدنې کتنې ترسره کړي دي. د هرات عامه کتابتون مسؤل هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین سره په لیدنه کې وویل چې دغه کتابتون د کتاب د کمی سره مخامخ دی. هغه په دغه کتابتون کې د سړې او تودې هوا د تنظیم لپاره د څه نشتون خبره وکړه. په همدې حال د فرهنګ او هنر معین وویل د عامه کتابتون د غني کولو لپاره به کار وسی او دوی زیار باسي چې د کتاب لوستلو پیاوړتیا او د لیکوالو ملاتړ په برخه کې کار وسی. د هرات د گازرګاه شریف پخوانی خطیب شهید مجيب الرحمن انصاري د کلیزې څخه په دوو جلا مراسمو کې لمانځنه وسوه. د دې مراسمو برخوالو چې ډیری د دین عالمان او مخور دي د هغه شهید د ژوند او خدمتونو په اړه خبرې کړي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې د شهید مولانا مجيب الرحمن انصاري د شهادت د لومړۍ کلیزې لمانځنه وسوه. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې په 100 تنه دیني عالمانو مخورو او د هرات عامه خلکو ګډون کړی و. د دې مراسمو ویناوالو تر ټولو زیات د هغه شهید د ژوند کارنامو او د هغه د شخصیت په اړه خبرې وکړې. افتخار میکنیم به نام شهدای خود، افتخار میکنیم به راه شهدای خود، افتخار میکنیم به خون سرخ و خوشبوی شهدای خود. الله منان ارواح تمام شهدای امت اسلامی را شاد و خرم داشته باشد. همیشه مولانا امامی گفتم با علما محبت داشته باشیم، با علما قدر علما رو بدانیم. علما کسانی هستند که بعد از رفتن ما قدر از اینا رو میدانیم. به نمازهای جماعت و به برنامه‌های اسلامی پابند باشیم. دارالحفاظ ساختن، مدرسه ساختن، منبرها تأسیس کردن، مفتی ها و محدث ها و مفسر ها به جامعه تقدیم کردن. په دې برنامه کې د دین عالمانو د شهید مولانا مجيب الرحمن انصاري د ژوند د ښېګڼو په اړه خبرې وکړې او د هغه د کارنامو یې ستاینه وکړه. باید بیاییم من و شما رای مولانا را ادامه بدیم. مولانا شهید شد و از دنیا رفت، اما آرمان و آرزویی که از من و شما دارد این است که من و شما در راه دین استقامت داشته باشیم. دا په داسې حال کې ده چې د کارګزرګاه شریف په جامع جماعت کې هم د هغه شهید د یادونې په اړه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان اسلامي امارت د خطاطۍ هر هغه هنر څخه ملاتړ کیږي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې نوم ګټلی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ معین په هرات کې د لیدوکاتو په ترڅ کې د هرات د خطاطانو ټولنې څخه لیدنه وکړه. د هرات یو تن خطاط عبدالجلیل توانا د هیواد د فرهنګ او هنر معین سره په لیدنه کې وویل که چیرې د خطاطۍ هنر څخه ملاتړ ونه سي نو دغه هنر د رونق څخه لویږي. هغه غوښتنه وکړه چې د دې هنر لپاره کورني او بهرني نندارتون برابر سي. دا راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین وایي دغه هنر د تاریخ په اوږدو کې تاریخ پرېښودلی دی.
مولوي عزیزي دا راز د دغه انجمن وړاندیزونه او ستونزې یادداشت کړي او د رفع کولو لپاره یې لارښوونې وکړي. خطاطانو هم مولوي عزیزي ته د خطاطۍ یوه ډالۍ اهدا کړه. په ښار کې د بیو د کنټرول او د هغه د لوړېدو مخنیوي کمیسیون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د ښاروالۍ صنعت او سوداګرۍ مسؤلانو، د مارکیټونو د تنظیم آمر، د استخباراتو استازي، د تیلو او غازو شرکت استازي، د غنمو، اوړو او وریجو واردونکو او د خصوصي سکتور بیلابېلو برخو استازو ګډون کړی و. په دې ناسته کې د مرکزي دولت څخه د ډالرو د کنټرول ستاینه وسوه. په پای کې پریکړه وسوه چې د اړوندو ادارو استازو په دې کمیسیون کې د خوراکي او سونګ توکو باندې د نظارت ترڅنګ د دغه توکو د مصرف کوونکو څخه د ملاتړ په موخه تلپاتې څېړنه ولري. د خواجه عبدالله انصاري رحمت الله علیه د هوایي ډګر 40 منصوبین د لیسنس ملي ازموینه ورکړه. د هرات خواجه عبدالله انصاري رحمت الله علیه هوایي ډګر 40 منصوبینو څخه چې مخکې د اسنادو پړاوونه تیر شوي وو او د ډریورۍ قواعد زده کړي وو، د هغوی څخه عملي ازموینه واخیستل شوه. د یادونې وړ ده چې د دې شمیرې څخه 11 تنه په ازموینه کې بریالي راوتلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین د هرات ادبي ټولنې څخه هم لیدنه کړې. په دې لیدنه کې ځینې لیکوالو خپلې ستونزې یادې کړې دي. د هرات د ادبي ټولنې رئیس محمد داود منیر وویل که د دې ټولنې ملاتړ وسي نو هغه پراختیا موندلی شي. دا راز د هرات اطلاعات او فرهنګ رئیس د هرات ادبي ټولنه د هرات معنوي پانګه وبلله. ویل چې د دې ټولنې غړي د ستایلو وړ دي. وروسته د فرهنګ او هنر معین د فرهنګیانو څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې ستونزو ته به یې رسیدګي وسي. په هرات کې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو د لوري د حرفه‌ایي غلو یوه ډله نیول شوې ده. د هرات د 12مې امنیتي حوزې پولیسو د کشفي اقدام په ترڅ کې د غلو د یوې حرفه‌ایي ډلې 3 تنه غړي نیولي دي. دا کسانو چې د خلکو موټر د ښار څخه غلا کول دغه ډله نیول شوې او د دې کسانو څخه یو غلا کړی موټر ترلاسه شوی او اوس د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دي. یاد موټر د اسنادو له مخې د هغه مالک ته سپارل شوی دی. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. قدرمنو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات ښار لمر الوار درجه 22 تیتای 15، غوریان لمر الوار درجه 4 تیتای 12، کروخ لمر الوار درجه 11 تیتای 15 او پشتون زرغون لمر الوار درجه 2 تیتای 15. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات د لوی جامع د کار د بهیر څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معین لیدنه د ستونزو د حل ډاډ ورکړی شو. د شهید مولانا مجيب الرحمن انصاري د شهادت د کلیزې څخه لمانځنه عالمانو د هغه د شخصیت په اړه خبرې وکړې. او په ښار کې د بیو د کنټرول کمیسیون غونډه پر بیو د دوامدار نظارت پریکړه وشوه. محترم لیدونکو دا و د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.